د خیبر سیمې پولیسو په تیرا میدان کې تیره اونۍ د ترهګرۍ، ناامنۍ او هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالي پر ضد را جوړ کړل شوي ولسي پاڅون په مشرانو او نورو ګډونوالو باندې د بغاوت مقدمه درج کړې ده. په دغه مقدمه کې نومول شوي کسان وایي هغوی په تیره شوې غونډه کې د امن او سولې او په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره غږ اوچت کړی و. خبره کولاو کوو مطلب د مونږ خبره چې کوم د ظلم خلاف ته حقیقت ته چې ظلم هر څوک کوي که مطلب ریاست یې کوي که یو جرنیل یې کوي که وزیر اعظم یې کوي که مطلب وفاق یې کوي که صوبه یې کوي که انتظامیه یې کوي نو دا مونږ خبره چې کوم د ظلم خلاف ته وایي ظلم خلاف الحمدلله چې څنګه ما خبره کړې او په جلسه کې آینده لپاره نن ما په خپله جلسه کې دلته په جرګه کې خبره وکړه و آینده لپاره ویم چې کوم د ظلم خلاف موږ د اواز همداسې وي موږ دغه چې کوم د اول د امن خبره کوو د خپل علاقې د قبایل د باجوړ نه واخله وزیرستان پورې. د جولای په 15مه د خیبر باړې سیمې د سیاسي ګوندونو لخوا په تیرا میدان سیمه کې د ناامنۍ، ترهګرۍ او د کلنګ د غوښتلو پر ضد ولسي پاڅون را جوړ شوی و. د ولسي پاڅون را جوړونکي وایي هغوی به تر هغې پاڅونونه او احتجاجونه را جوړوي تر څو چې په یاده سیمه کې د امن په ځای کولو غوښتنه نه وي منل شوې. د دغه دپاره مونږ فایر هم فیس کړی دی، د دغه دپاره مونږ جیلونه هم تیر کړي دي. دغه مبارزې چې راوتلی یو نه ختمېدونکی سفر دی. انشاءالله بیا هم د فایرونو فیس کوو، بیا به هم نیول پکې، بیا به هم جیلونه ایون در دې چې د کومه پورې د مونږ په وجود کې ساوي د کومه پورې مونږ ژوندي وو انشاءالله همدغه به موقف وي، همدغه بنسټانس وي او په همدغه موقف به تر مرګه پورې ولاړ وو. پولیسو لخوا درج کړی شوې مقدمه کې پاڅون را جوړونکو باندې تورونه لګول شوي، د ملک پر ضد یې د خلکو د راپارولو هڅه کړې، د ملکی ادارو پر ضد یې پارونکي ویناګانې کړي او د امنیتي ادارو پر ضد یې شعارونه ورکړي دي. قانون پوهان وایي که څه هم د پولیسو لخوا مقدمه درج کړی شوې خو په داسې مقدمو کې لګول شوي تورونه ثابتول ډیر ګران دي. پرامنه طریقه باندې احتجاج ازادي ده. موږ ته په پرامنه طریقه باندې خپل مطالبه خپل واکدارانو ته رسول دا زمونږه ازادي ده او بنیادی حق هم ده. شکونو په دغه ماده باندې څنګه موږ بنیادی حقونه د خلکو سلف کوي شو دا یو سوالیه نشان دی چې دا زمونږ واکداران، زمونږ حکومتونه او زمونږ چې کم ریل رولر به ورته وو چې کم حقيقي حکمرانان دي یا خو په پویږي نه او یا د دې استحصال دی په خپل کې د قانون مسخره جوړي. نو زما په خپل ان باندې دا ده چې دا شی نه موږ ته نقصان راکوي، موږ د نظام ته، د قانون ته او د ریاست ته فایده نه ورکوي. په وروستیو کې پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، کمپرسته ګوندونو غړو او مدني فعالانو پر ضد د بغاوت مقدمې درج کړي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.